ये आंखें ये खुशबू कयामत 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 قیامت قیامت چې مو وینه بس قیامت د باندې راشي. ظالمې څومره په مینه او په محبت ته تګانې ویمه ظالمې کڼه وړانده به شي په عاشقانو دومره ظلمونه مه کوه خوښه مې او د زړه نه مې خوښه او د زړه نه د سره مینه کوم ولې نه پوهېږې وی په عاشقۍ کې هم ګیلې شته هم جنګونه جانانه او زما د ترور زوی به ما سره خشته ملاویږي زه هغه سره مینه کوم نن مې راته په ګانا کې وویلې نن خو به پرې پوه شي که نه اوس والله چې دا غونډ کلی در باندې خبر کړم یم دا د دې د ورېږه د دې د ترور زوی خوښ دی زه نه یم خوښه ول تا ته زما پته نشته دی څه نو خبر که که نو زما به څوک څوکي ستا به ته خو ګشتۍ ستا به څوک څوکي ستا په سر د چا لاس شته نه نو چې نشته دی نو بیا به ستا څوک نو ته راپسې بیا ولې راځې زه خو ګشتې یم نو په ګشتې پسې ولې ځې راځې زه د دې نه مجبور یم د دې نه مجبور یم د دې نه نو ولا به ستا دې مخ ته زه په کفن کې مو ګورم مړې لګی زما مخ ته نه ګورې وار داسې زړه دی دا زړه به داسې ستا خو زړه ټرک نه اړېږي ښه کوي ستا خو ټرت هم نه کوي نه مینه د سره کوم بس که کنه سوال نه ده کوم تر کومې پورې به زه تا پسې په کوڅو په دغه کې چغې وامه چې قیو بس زه سوال نه ده کوم مړې وینه په جړا کې ډېر به دې ښکارې که نه وی زړه دې راله موړ کو دا بس خاندم ده خو چې ته خو په مینه باندې یو پرې وویه که نه چې ای لغه چې شی نوم رانیږي I hate you مهرباني جي دغه هم راته وایه په مینه مې درته وویل دغه هم راته وایه خوشحاله یم پې ډېر پې خوشحاله یم نور مخکې وایه مخکې دا خبره ده چې زه درته سوال او منت کوم په یاز هم نشته دی او بس کو مینه را سره کې او واده را سره کې نو بس ما سره وکړه او که نه کې نو بس والله بیا د چا سره مه کوه دومره خوشحاله به دې ساتمه دومره خوشحاله به دې ساتمه چې دومره خوشحاله به تا څوک هم نه ساتي ته ډومبي خپل ځان خوشحاله که بیا به ما خوشحاله ساتي او زه به پرې سوچه کوم که چېرته مینه مې کوله که نه نو بیا به درته ووایم فلحال ستا پکې څه چانس نه جوړېږي مړې په مینه کې چانسونه مانسونه نه مړې مینه کې چانسونه مانسونه نه کو مینه کې خو تابعدار دیم که مینه نه کې بیا هم دې تابعدار یم قرآن نفرت کې بیا هم دې تابعدار یم زه صحیح ده زه راته شرطونه ویم خبره لس توله کالي د دنیا یو کور د دنیا ګاډي الله بس صحیح ده دا شیزونه چې کله پوره کړي که نه نو بیا ماته ته ویلی شي صحیح ده زه سبا له پوره کولی شم الحمدلله دومره پیسې قسم مې د په خدای که نه قسم مې درته وخوړو بینکونه ډک دي خو زما نه دي پردي دي نو بس صحیح ده نو پردي خو دي که نه نو ولې څه کې بس ماله به م الله را کتابه پې زه واده کوم چې شرطونه دې ایښي دي که نه چې شرطونه دې کېښودل که نه بس اوس زه پوه شه او زما کار پوه شه اوس به بس داسې وګڼه را پنجه که که نه ځي بس وشوه دا سترګه کار دی چې مړې سوال درته کوم منت درته کوم داري درته کومه په خپو هم درته پرېوځم بس دا واده دی دا اوس ما سره وکړه او دا تا چې کوم شرطونه کېښودل دا زه اوس پوره کولی شم دا خو انګریز دې مه کوه انګریز نه دی مړی چې بل څه شی دی ولې نه موبایل مې نن نه دی راوړی ایلین دی شینا یو ټیک ټاک په سره جوړم لږ موبایل دې راکړه شته ایلین دی دا اسمان ته چې ما ځای ته ځم هلې دا خو پښتون وایي دا لا څنګه ایلین دی یار ته خو پښتون خبره درته کوم ته راشه وګوره که نه عجیبه شانتې دی ته د اسمان نه راکوز شوی ایلین او ښه نه پوهېږي قمقل شانتې دی تاسو انګریزان یې نو بای چی شی یس دا لا پکې ناشنا نخره ده این یې لا پښتو نه ده زده کړې چې دې ایلین پښتو زده کړه ته بیا ویلي نو لیونی دی ای به زه بس هسې کچالو زما سره د مینې خبرې ګډې وړې زما سره د مینې خبرې مړه روک شه زه خو د هلک پسې ځم موبایل هم راسره نشته ټیک ټاک به مې جوړ کړو په پاریو کې به ګرځېدم زه درته کدو ښکارم هغه هلک ته د کدو یم نه مړه په تا باندې ستا څوک ټیک ټاک کې مني ته خو زر آیډیا نه بین شي په تا باندې سوال درته کومه زما دا یو خبره ومنه تا چې کوم شرطونه ایښي دي دا ماته منظور دی او ماته قبول هم ښه صحیح ده چې کله راله وکړې نو بیا به راسره دغه کوم اوس لار دي وبخه ځه نو کېږه یاده نه زه لاړم
زه د خیره سره کار وشو ګاډی به مو وشي او موټر به مو شي او پیسې به مو شي نازکې مبارک مې شه دغه ورخ واله دا ځای واله که څوک هم په خپل او پسې در کوم یاره اوبه تاسو نه یو بل لري او لختې ډک دي دا لختې خو وته وکړه که نه د خدای مسلمانه ته به وایې چې شپېته روژې دې په ناره نیولي د خولې نه د اواز هم نه کېږي هسې رانه تنخوا لیاسې زه یم چې په خپله ورته بډې ووایم چې در کوشم دغه شانتې ووخه بیا خدای دغه اخوا ورخه دغه هم کولاو که دا پرېږده یار هغه ورته کولاو که نن به زه ستا وقت دغه شانتې وولاوله دا شوتل کې اوبه شي بیا به ښکته خوشې کړي دې کور ته راغلی زما کور یې انګار کړی دی یو خدای دې دا خوشحاله نه کړي دغه شان دا اوبه سیوا کېږي بیا دې خوا اوړي لار راته لمدې ګاډي کې کړی مشي مرچکیا په خیر علي بوډۍ الله بوډۍ په خیر علي نو څوک ما ته راوړه دې خوا تا سره زما خبره تا کوم کارون ته لاس اچولی دی کوم کارونه ته لاس اچولی دغه زمیندارۍ نه کوم ویني دغه لګیم که نه دا بېلچې کودالې وایم او خلک وایي مرچکي خان پیسې پیدا کړي بېلچې کودالې وې خو نورو که شابه زما شرم پسې م راغوښتې اندروړځې او تا مې ته هغه ولې په ګاډو کې ګرځې نه نو څه چلو شو اوس په لار را روان یم که نه او چې په چنګچې او په دغه کې ورخېږي په سایکلو په موټرسایکلو خلکو ته نو په دې به تاسو ښه ښکارې نه په چینچېب کې به راتله که نه ول تا ګاډي کې ولې خېجوله خلک به ته وایي زه ستا د ارادو نه ښه خبر یم ګوره الله پاک په نیت باندې فیصله کوي د انسان دې زړه ته ګوري ښه ته زما د زړه نه څه خبرې اوه زه ستا د زړه نه څه خبر یم ستا زړه کې هغه ته څه دي ما ته معلوم یې وای ما ته معلومه ما ته به څه نه دي ما ته زه د بل ځای نه خو نه یم راغلی بس کو هر چې هغه به ګاډو کې نه ګرځې دا دې کومه لوبه چالو کړې ده الله پاک بې ماما راولي کو هغه ته ما ماښام کور ته رالې زه ورته ما ته هغه ما معلوم دي او د هغه پښتو ما ته معلومه ده یو ورځ ګوري او یو هفته بار تېروي خو هغه دې بیا ګاډي کې کېنوله مرچکي ښه بلنیزم رپورټ نه باندې کومه وایم ما یو شل رپورټ وکړه څوک هم تا پکې وګرځم په ګاډو کې نه ما به هم نه ګرځې هغه به هم نه ګرځې روکېږه وایم مازغه به راله سټې نه بوډۍ ده اوبه مې راباندې کړي پراته او ګوربره مې بختور دي سره اوبه مالې شار وکړو دا مازغه مې ګورې شرط دي نو خو زه وچېږم سره دې ځمکو نه خلاص که د دومې ملنګ شي خدای دې د خاورو لاندې کړه چې ستا د لاسه موږ تېښتې لرالو الله دې ستا د خاورو لاندې کړي خوشحاله مو شي ما شرمې بې غیرته سړیه دا وه دا دغه بندې کړه وی چې د زړه حال چاته بیان کم وی د تسلی په ځای سپېړې راکوي ظالم نن خدا نن سبا داسې وخت چې د زړه خبرې دې چاته وکړې که نه ته به لا کور ته نه را رسېدلې او خبرې به یې درله بیا اوټ کړې وي خو زموږ بس پرېږده خدای شته ښه ده چې ته یې ظالمې چې د زړه خبرې خو درته وکړم که نه غړی مشي خدای دې وبخولې نظر دې ولګېدو که نه په لاره باندې تلې نو سترګې دې اوس بدلولې نه شوې نو ځکه به یې ستړې مه شي دا دې راغی عمر یې ډېر دی صحیح ده زه ترین کوم ما چې څوک دي نو نایلې سره لږه مې سره مې خبرې کولې لګې نو په کور دی ولې نه کولې داسې په چغه باندې لګې به داسې خو موږ هم نه شو کولی نه ته ماته ده ووایه که نه تا چې زه په دې کور باندې کېنول یم نه د رښتې ښه شته نه داسې راتګ شته نه دعا شته نه سلام شته ولې یاره نو څه به درشمه تاسو خو کور کې هغه یوه کېنولې هغه ورځ هم ورسره میلاو شوم نو خدای دې وبخه خو جبه نه ده دقو نه دغه ده ورسره مامي نه ده نو بس مامي خو دغه شیز دی نو بس ته مامي له راځې کو ته ما له راځې نو زه تاله درځم نو تا د خو د مشرانو ښه پته ده او د نن سبا د حالاتو هم تا ته ښه پته ده موږ به په یو نیت درشو خلک به دې بدل لغه اخلي ای چې مینه کې تهمت په اخلې نن سبا خو داسې وخت قربان دا خو به دې ته خو به غاړه ږدي کو نه ته دا برداشت د ستا نه نه کېږي نو ته بیا مینه نه شي کولی زه یې ولې نشم کولی زه نه انکاري شوی یم او نه مې دا ویلي چې نه کوم شکر دې څه حالات دي څنګه یې مردار الله چې له ومې وي واو دا د مخامخ سترګو خبرې دي مخامخ سترګو چېرته دي کوم خوا روانئ کور ته ځمه څه به وکړم چې کور ته لاړه شم هلته مې لاړه ستړي شي په سنټر کې مې لاس زړه ستړي شي او ته خو دا نه وې چې ورګه یو دوه خبرې ورسره وکړم یو پوټې ورشم میلاو شم ورسره قسم دې ومې لیدې بس هر څه دې رانه هېر کړلو زمانه دا به کېږي موږ به بیا هم راځو او زه انشاءالله کور ته به اوس په در چکر کېږم او که نه
وای کنه مړه ماما کله کور کې کینیو کله تخت سملې راغشت دي هغه نه خو هغه په خوله مې نه راځي هغه بل شان شی دی جوړ شوی مټیس شوی دی تا وره دا خو زه نه په دین اسلام څوک نه پوهېږي نه نو مامي ته زه بدنامه کړې ما مامي ماته وی دا ستا د لاس په خپل ښځې خاوند اوس یو بل نه دي خو پټې معمولي خبره باندې کې جګړې جوړې کې بیا ما تا په یاد دې کې څه کار دی چې تا پکې بدنامۍ چې ستا د لاسه خاوند وې ستا دی که زمونږ خو ماما دی زما ورسره څه کار دی او بل مې دا خبره کوله چې هغه شینا خو پوهېږنې که نه شینا د ګل محمد ماما زوی دی کوڅه دی الله دې تباه کړي لیونټارې شان څه دي ها روز هغه ماته په لاره کې ودرېږي هلکه وګورې زما نه دا نه کېږي ښه سبا به راباندې څه تهمت لګېدلي نو خو به دا وي چې په وخت راشي رشته رولېږه په وخت مې د خپله کوره که شینا ودرېږي شینو درېږي خو بس خلک وی لیونې دي خو ته هغه خبرې دې واورېدې که نه ذهن به دې کار پرېږدي ته به وایې چې دا ده دا خبرې چېرته زده کړي دي زه الله خیر که ته داسې کار وکړه کور ته ځي نه تاسو کره ځمه بوځې مې نه ته لاړ شه او زه به د شینا سره هم ملاقات وکړم زه نن سم ستاسو دې اړخ ته راغلی یم رښتیا او څه چل دی چا سره دې لیڼه چولې دي چا چې سره دی راغلې خو تا سره دی نو بل چا سره دی دا زمونږ اړخ ته راغلی لکه سپا خبره کوه چا ګورې سره دی نور څوک شته دلته څه پته لګي هېڅ څوک هم نشته ستاسو مثال خو بس څه به هم نه ویمه نو زه هغه سره ملاقات کوم خبرې ډېرې او سره یو او هلته به هم بیا کور ته به هم درشم زه به دې انتظار کوم صحیح ده سلامونه کوه زه ټیک ته یم زه الله دې خیر کړي نو هسې مونږ دې خوا راپېښه کړې ده دیدنه مو شو او ګپې به مو وی خدای په موده پس مې راغه دیدنو کړو مې داسې باغ باړې دی خو مامي مې هم کور کې نشته لږ انجویګانې به وکړم وی مبارکي راکوي هله مدتو متونو سره یار قبوله کړمه وی یاره را منډه که اختر دی و دواړه لاسونه واه 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 دا نن دې چې خوشحاله ولې څه چل دی وی مامي په خیر راغلې دې دې وبخه څنګه مامي دا مې هسې ګاونډیانو نه مې چلې زده که برقه راکړه څنګه مامي الله نن خو دې چې جنې په اوا کې نو دې چې خوشحاله ده ولې خیر دی خیر دی په خیر راغلې په خیر راغلی ماما خو دې نو راغلی ناغله نه ده راغلې ګلشنې لور څنګه وه وایي ښه وه لورې بس څه به درته ویمه ګلچنې وي دې چې مې روپۍ مې پرې ولګېدې په هسپتال کې او نن سبا خو ډاکټران هم دا نو روپۍ دي چې دا لا کم چل دی نو دا کوټو ته ولې سورېدم دقه شانتې ښه ده څوک نو دقه سړیتوب په دې وړو کې هم نشته بیا پې مور پلار چرمېږي ماما خو دې نو راغلی نه ماما مې نه ده څنګه بار بار د ماما تپوس کې مړې بس را به شي که نه زه نن سمه خوشحاله یم ما ته خو ووایې څه چل دی که نه هسې مې زړه خوشحاله دی مړې مامي خیر د لورې ما ته وایه بس زما د باندې اوس زړه خفه کېږي چې ته بیا وې نو درته به ووایم وایه ډاکټر را سره لاره کې میلاو شو د ترور زوی مې واقع واحد مامي چې دله رالم هغه چې راله راواله چا به په سر مې داسې تړ د دې جینۍ جوړې دغه هلک خوښ دی بس دی مور پلار یې نشته زه خو د هغه هم خوښوي نو هغه له بې ورکړمه بس زما هم د نور د دې د ساتنې اړه زور نشته اوس ورسره خو لږ وږه پته کوم چې به ځي په حیا کې او مامي سره چې مې پخ کړې ده نو ما وی ته راځې د دغه اټې نه به پې راوا دې نه غشتل یې لورې چې څه راسره وي هغې له مې ورکړې هلته ما بیا هغه بله زمونږ کار راغلي ولې ما له یې 200 راکړې وې نو ما ولې 300 ورکړې سپکه ښځه چې ور ولې نه کې بیا مو یې نه راکوي راله زمړې بس ښه دې وکړل وایې که نور څه حساب کتاب دی خیر دی یې لورې اوس تا دا واقع د څه نه خوښې نو راته ووایه خپل دی ور به دې کوم ولې نو ځه خوشحاله به دې ساتي مړې مامي بس ستا خوښه ده نو ولې د ښځه چې بس تا هم خوښ دی زه به د هغه نه هم تپوس وکړمه پېغله جینۍ یې بس دې زړېږي جینکو د واده م یو وخت دی الله دې خوشحاله کړه چې ټول عمر را سره دغه شانتې وي نو ښه به وه که نه یې لورې بس دی شیطان دوکه کړمه ما تا سره ډېر زیاتې کړې دی ما معاف کړه ما دې ما سره په دقه څې روانو کې هغه وایي ته دې سره ښه نه کې صحیح ده زه ته دغه وکړه زه به هغه لوښي کنګال کړمه زه لوښي کنګال که بیا راځه